اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم گران مینوال سال ده جور تازه تکلا خیرتی ده. قربانم شما سلامت و صحیح. وطندارای عزیزم چی حال دارین؟ خوب هستین؟ قربان همتان در گوشه و کنار دنیا که هستین. خداوند آرام داشته باشید. کوچنی پیغام دارم مینوالو. خبر داده چې اوس په افغانستان کې ډیر داسې بد حالت روان ده. نو اوس امریکا او د امریکا متحدین غواړي چې افغانستان همغه پخوانی وخت ته ویسي چې مخکې چې مجاهدین راغلی و موقت حکومت راوړ. اوس لوی مشرانو نو دوی په همغه کوشش کې ده، مګر یو خبره د دوی نه یې شوی ده چې اوس هغه پخوانی وخت نه ده. اوس هر افغان د دې خاورې بچی قهرمان ده او له خوبه جګ شوی ده. په لاس کې یو موبایل فون لري او یو فیسبوک پاڼه لري. نو پخوانی وختو کې صرف یو مجله و اخبار و. اوس د هر چا په لاس کې یو تلیفون ده او یو فیسبوک پاڼه ده. دا خبره زه دې لپاره کوم چې ستا مسؤلیت زما مسؤلیت دا ده چې دنیا په غوږ کې خپل اواز ورسوو، نو امریکا ته، نو د دوی متحدین ته چې نور بس ده. موږ افغانان اوس له خوبه جګ شوی یو. اوس موږ همغه غواړو وطن ته چې همغه شی چې موږ وینو. مطلب دا چې د سولې په نوم ډېر داسې افغانستان کې داسې یو خطرناکه پروسه روان ده. ملګرو که موږ نه یو اشتباه وسي موږ وطن هماسې بدبخت کېږي. په دې حساسه وخت کې موږ او تاسې اول خو اتفاق و اتحاد ضرورت ده، دا ډېر مهم شی ده. او دوم چې موږ انټرنیټي لاریون هم شروع کړی، په دې کې را سره سم واخلئ، خپله د وجداني او ایمانی مسؤلیت ادا کوي. دا وطن یوازې هما وطن نه ده، دا هم ستا وطن هم ده. نو همدغه نه کوی شي چې موږ ویډیو جوړ کړو، ته دا ویډیو خپله پاڼه کې شیر کړئ، راسئ خپله نظریات ولیکئ، کمنټونه ولیکئ، دنیا په غوږ کې ورسوئ. ګورئ ملګرو، دا ډېر خطرناک او ډېر اساسي خبره ده. دا داسې تاسې فکر مه کوئ چې ولا زه څه کوم نه وروره، نه، دا خبره به ونه کړې. د دې لپاره ما ویلې خطرناک ده چې خدای ناخواسته موږ نه یو اشتباه وسي نو زموږ هېواد ټوټې ټوټې به کېږي. آیا ته غواړې چې ستا هېواد ټوټه ټوټې سي؟ آیا غواړې چې بیا همغه دا باندې بېرته راسي چې کله د مجاهدین په وخت کې وو؟ آیا غواړې چې ستا توپ تیاره بېرته خلاص سي؟ آیا غواړې چې ستا نظام له منځه لاړ سي؟ نو نه، هېڅ افغان نه غواړي، هېڅ هغه څوک نه غواړي چې په دې خاوره کې پیدا شوی ده. هغه هر افغان، هغه واقعي بچی چې په دې خاوره کې خاپوړی کړی، هغه نه غواړي چې د دې هېواد بیا هماسې ټوټې ټوټې سي. نو موږ سره یو ځای سئ، په دې لاریون کې سم واخلئ، موږ ویډیوګان شیر کړئ، د دنیا په غوږ کې ورسوئ چې که افغانان څه ده، یو افغان ده، هغه هر څوک څه ده. نو په دې لاریون کې موږ سره سم واخلئ، انټرنیټي لاریون ده، نو په دې کې سم واخلئ، په دنیا په غوږ کې ورسوو موږ خپل اواز. یو جهان ستا څخه مننه، دا زما مسیج و تاسو ته. هڅه نه کوئ چې دا ویډیو شیر کړئ او دنیا په غوږ کې ورسوئ چې افغانان اوس هوښیار شوی ده. نو الله ته م سپارم.